د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، بل کتاب مو رواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. سواد د نن لوست یا سبق ده. ومولید؟ هو، دا سواد دی. دا سواد دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي. ګورئ، د سواد ترڅنګ ټکی ټکی سواد لیکل شوی دی. پام خو مه دی چې په سر کې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي سواد داسې ډک کړئ. سواد د سواد شکل او د سواد نوم دی وپېژانده. اوس د سواد په غږ خبرې کوو. د سواد غږ څه دی؟ سا. سا د سواد غږ دی. ګوره، سا د صابون د کلمې په سر کې د لیکل شوي سواد غږ دی. لکه صابون. ته ووایه. سا صابون. شاباس، بیا ووایه. سا صابون. آفرین. ښه، ته اوس داسې نوم واخله چې د سواد توری په سر کې راشي. سا صادق. ګورئ، دا صابون دی. صابون شین او څلک سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه صابون رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د صابون په کلمه کې یو ځل د سواد توری راغلی. صابون. دلته د صابون په کلمه کې یو ځل د سواد توری راغلی دی. دغه د سواد توری چې د الف توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم صابون لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د صابون لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه صابون رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو، صابون ته شین او لږ سپین رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغسې ښه رنګ کړئ. اوس نو راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول سواد په شنه رنګ لیکل شوی دی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د سواد توری لیکل شوی دی. د سواد په هر توري کې سورټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې دا د هر یو منځخالي سواد په سر سواد ولیکئ.
موږ سوات لیکل زده کوو. ډېر ښه، سوات دغسې لیکل کیږي. موږ سوات لیکل زده کوو. ګورئ، دا د صابون د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د صابون کلمه لیکل شوې ده. د صابون په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د صاد په سر کې، د ب په سر کې، د نون په سر کې. اوس د صابون د هرې کلمې په سر صابون لیکو چې لیکل مو زده شي. آفرین، صابون لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ صابون لیکو. صابون دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د صاد توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي صاد په سر د صاد لیکل زده کړو. شاباس، صاد لیکو. موږ صاد لیکل زده کوو. ډېر ښه، صاد دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د صابون کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د صابون د هرې یوې سپینې کلمې په سر صابون ولیکو. موږ صابون لیکل یادوو. شاباس، صابون لیکل یادوو. صابون لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د صاد توری په خړ رنګ راغلی چې د سر صاد یې تور ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د صابون د کلمو کتار ده چې د صابون لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د صاد او د صابون دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، صاد لیکو. صاد لیکل زده کوو. موږ صاد لیکو. شاباس، موږ صابون لیکل زده کوو. موږ صابون لیکو.
صابون دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د صاد توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر صاد په سر صاد ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د صاد لیکل زده کوو. صاد دغسې لیکل کیږي. موږ صاد لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د صابون د کلمو کتار دی. اوس د صابون د کلمې په سر لیکو چې د صابون لیکل مو زده شي. آفرین، صابون دغه شان لیکل کیږي. صابون لیکو. صابون لیکل زده کوو. اوس نو راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ صاد لیکل شوی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د صاد توری لیکو چې د صاد لیکل مو ښه یاد شي. موږ د صاد لیکل زده کوو.
سواد دغسې لیکل کیږي. موږ سواد لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ صابون لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د صابون کلمه ولیکو چې د صابون لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، صابون دغه شان لیکل کیږي. صابون لیکو. صابون لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د سوه تورې چې نوم یې سوات او داسې لیکل کیږي، او د صابون کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.